د ایران په شر کې زمون خیر روزانه له هوایي حرم نه 80,000 ډالر عاید ترلاسه کیږي. په سلامونه کې هلمو هرکلی کوم. د ایران او امریکا ترمنځ د راپیدا شوی کړکېچ له امله د افغانستان په هوایي حرم باندې د الوتکو تګ راتګ په بېساري ډول زیات شوی. د هیواد د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د بحران د غټېدو له امله د هیواد په هوایي حرم باندې په 40 ساعتونو کې تر 100 زیاتې الوتکې الوتنه کوي. د ملکی هوایي چلند ادارې ویان معصومي وایي د ایران او امریکا ترمنځ د پیدا شوی ستونزو له امله د ترافیک بدل شوی او په تیره کې د هیواد په هوایي حرم باندې الوتکو ګڼه ګوڼه په بېساري ډول زیاته شوې ده. نوموړی وایي که څه هم دغه معادله موقتي ده او کېدای شي ترافیک بیرته بدل شي، خو بیا هم د هیواد په هوایي حرم باندې د الوتکو د ګڼې ګوڼې له امله عواید خورا لوړ شوي دي چې کېدای شي دغه عوایدو په شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي. معصومي زیاتوي چې پخوا به د هیواد پر هوایي حرم باندې په 40 ساعتونو کې یوازې 300 الوتکو الوتنه کوله، خو په تیره اونۍ کې دغه شمېر 414 الوتکو ته رسېدلی چې د دغو الوتکو له هر پرواز نه افغان دولت 7000 ډالر عواید ترلاسه کوي او افغان دولت روزانه 80,000 امریکایي ډالر له دغو پروازونو څخه ترلاسه کوي. معصومي همدا راز وایي د ایران او امریکا ترمنځ د راپیدا شویو ستونزو له امله د استرالیا، جرمني او ناروې هیوادونو د شرکتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو د شرکتونو الوتکو پر ایران الوتنه بند کړي چې یادې الوتکې اوس خپل پروازونه د افغانستان په هوایي حرم باندې ترسره کوي. د تیرو اونۍ په بهیر کې د هیواد په هوایي حرم باندې د الوتنو شمېر 25 سلنه لوړ شوی دی. دا و زموږ نننی راپور. که په اړه یې څه نظر لرئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا مو الله مل